تخکلا او رنگین یو یې مثال جوړو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړو. موږ الحمدلله د 1401 کال کې ډېرې ښې لاسته راوړنې لرو. یو د هغو څخه زموږ عواید دي چې کوم ټارګېټ موږ ته تخمیني سوی و زموږ د ادارې د خوا څخه، او بیا دا د مرکز سره شریک سوی و او مرکز دا تایید کړی و. 512 میلیونه و. موږ الحمدلله د 512 میلیونو څخه عواید ډېر سوي دي، یعنې زموږ عواید هغه کوم ټارګېټ چې راکول سوی و د هغې څخه لوړ سوي دي. او الحمدلله تر اوسه چې دغه 8 ورځې پاتې دي، نو دا هم چې ورباندې حساب کې نو عواید بیخي ډېرېږي. دا یوه زموږ غټه لاسته راوړنه ده. نظر و نورو کلو ته چې د جمهوریت کالونه و موږ هغه ورسره حساب کړو نو 2 چنده تقریبا فرق کوي. دا هم ډېر ښه کال و او ډېر ښه د ملت سره چلیدلي یو. سره د چلیدلو زموږ عواید لوړ سوي دي الحمدلله. آبادي یې لازمي بولو پر ځان باندې، خپل د مینې کور د مینې په کمال جوړو. زموږ 4 دروازې د ښار چې دي تر وزارت مالیې پورې تعلقه لري. 40 میلیونه یې موږ ته رالېږلې وې او 200 میلیونه یې پاتې دي. نو د دې څخه معلومېږي چې 240 میلیونه یعنې 253 میلیونه کېږي. دا زموږ عواید دي د سږ کال د 1401. تر اوسه لا کال نه ده پوره، انشاءالله لوړ به سي نور. جوړو خپل هېواد د پرمختللې نړۍ سیال جوړو، د ښایست د رڼاګانو یې مشال جوړو. زموږ د تېر کال چې دا د اوس کال په ختمېدو ده، ډېرې ښې لاسته راوړنې دي په انکشافي پروژو کې. موږ ته چې کومې انکشافي پروژې د مرکز څخه په منظورۍ باندې راغلې وې 21 پروژې وې. په هغو کې کانکریټریزي وه او قیراندازي وه. قیراندازي لکه دغه داغګیرانې د قیر د عمومي سړکو دا وه، او پلچکونه وو، کانال وو او نور دغسې ځایونه چې ضروریات د ښار په هغو باندې پوره کېدلو هغه موږ سرته رسولي دي. الحمدلله اوس تقریبا داسې زموږ یو 2 پروژې یا 3 پروژې چې دا 5-6 ورځو کې هغه تکمیلېږي. نور هم ټولې تکمیلې کړي دي. فیصدي د کار یې په 100% رسېدلي دي، تسلیمي یې راکړې ده. دا نورې پروژې هم په تکمیلېدا دي. موږ انشاءالله په دغه 21 پروژو کې ډېر کوشش کړی وو چې هغه دغه دی الحمدلله سرته ورسېدلی. کروندو کې کښتونه د ګلونو کوو، له اغزیو یې دښتونه او بېدیا پاکوو چې په امن. موږ د راتلونکي کال دپاره تقریبا 25 پروژې لرو. 25 پروژې مې په نظر کې نیولې دي او مرکز ته مې لېږلي دي. انشاءالله زر تر زره به د دې منظوري راسي. او ټارګېټ چې کوم راکول سوی ده د 1402 دپاره تقریبا 621 میلیونه راکول سوی ده. نو په 621 میلیونو کې بیا هم موږ کوشش کوو چې خپلې پروژې هم سرته ورسوو او د دې څخه معاشات ورکوو او د دې څخه مصارف روزانه د تیلو د ښار د صفایي د مشکلاتو د حل لپاره دغه 621 میلیونه چې راکول سوي دي دا ټول د دغو څخه پوره کوو، موږ مشکلات ورسره حلوو. او کېدای سي کوشش هم بیا هم ډېر ده، لکه څنګه چې د 1401 کې کوشش شو عواید هم لوړ سو. په 1402 کې هم انشاءالله ټوله ښاروالۍ د خلکو په خدمت کې ده او ټول شعبات د خلکو په خدمت کې دي او ټول مامورین د خلکو په خدمت کې دي. په 1402 کې انشاءالله پیشبیني دا کومه چې زموږ عواید به د 621 میلیونو نه لوړېږي انشاءالله. لاس نیوی به د مظلومو وطنوالو وکړي، له ظالم به د ظلمونو یې دروند باج واخلي. ښاریانو دپاره خو دغه پیغام لرو. موږ د امیرالمؤمنین شیخ صاحب د فرمان مطابق بیرغونه په ښار کې د ښکلا دپاره الحمدلله تاسې وینئ او خلک یې ویني او نور هم د ښار د تزیین دپاره ډېر کوشش کړی ده. د ښاریانو څخه صرف دغه تقاضا لرو چې د ښاروالۍ سره همکاره اوسي، د کارمندانو سره همکاره اوسي، د تنظیف والاو سره همکاره اوسي. او ملت بې دولته نه کېږي، دولت بې ملته نه کېږي. نو موږ همیشه د دوی په خدمت کې یو. نو کوشش دا اوسي د ښاریانو څخه هم دا تمه او توقع ده
چې د دولت سره همکاره اوسي او خصوصا هر سړی غواړي چې زما کور دې صفا وي پاک دې وي نو ښار د ټولو مشترکو کور ده نو غواړو موږ د خلکو څخه ده چې د ټولو مشترکو کور سي نو هر سړی دې په صفایي کې په نورو مشکلاتو د ښار د حلیدا دپاره کوشش وکړي نو بیا به موږ د دې څخه خوشحاله سو او اوس هم خوشحاله یو په آینده کې باید دی موږ سره اوسي او موږ انشاءالله د دې سره یو خپل هیواد د پرمختللې نړۍ سیال جوړوم د ښایست د رڼاګانو یې مشال جوړوم خپل هیواد د پرمختللې نړۍ سیال جوړوم